طالبانو د امریکایي ځواکونو هوایي بریدونو په مقابل کې د جدي غبرګون خبرداری ورکړ. د هېواد په شمېر ولایاتو کې د سولې توافقنامې څخه په سرغړونکي امریکایي ځواکونو لخوا د طالبانو په سنګرونو د مسلسلو هوایي بریدونو په مقابل کې طالبانو د متقابل جدي عکس العمل خبرداری ورکړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له لوري رسنیو ته په یو استول شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې امریکایي ځواکونو له تېرو څو ورځو راهیسې په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې د اسلامي امارت په مجاهدینو بمبارۍ کړي او دغه راز یادو ځواکونو د کندهار ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د کابل ادارې عسکرو لخوا پیل شوو عملیاتو کې د هغوی هوایي ملاتړ کړی چې په خبره دغه ټول بمبارونه په غیر جنگي سیمو کې ترسره شوي او عملیات هم نه دي پیل شوي. طالبانو امریکایي اړخ په داسې مهال د سولې تړون څخه په مکررو سرغړونو تورن کړی چې وړ مورد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو ټویټ کې د دوحې تړون له امله په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د تلفاتو کچه صفر وښودله، کوم اعلان چې د طالبانو په خبره د اسلامي امارت لخوا د دوحې تړون بشپړ مراعاتول یاد شوي دي. د خبرپاڼې په پای کې طالبانو د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداری ورکړی که هر څه ژر په کندهار کې پیل کړي هوایي عملیات او نور بمبارۍ بند نه کړي په وړاندې به جدي غبرګون ته اړ شي چې په خبره مسؤلیت به امریکایانو ته راجع وي. اسلامي امارت یو وار بیا خبرداری ورکوي که یا د بمباریو په کندهار کې عملیات هر څه ژر بند نشي او د بیا ځل لپاره په مجاهدینو باندې د تړون د مندرجاتو څخه خلاف بمبار او عملیات دوام وکړي د اسلامي امارت مجاهدین به هم جدي عکس العمل ته مجبوریږي چې په هغه صورت کې به مسؤلیت امریکایي لوري ته راجع وي. طالبان په داسې مهال امریکایي ځواکونو ته د متقابل غبرګون جدي خبرداری ورکوي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د کابل حکومت د عسکرو د بایللې جنگي مورال په اړه جدي اندېښنه ښکاره کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار په ستراتیژیک ولایت کې د پولیسو پراخې تېښتې په اشارې سره ویلي چې امریکایي او د ناټو قمندانان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل حکومت عسکرو بایللی جنگي مورال او د عسکرو له لیکو د تښتېدونکو کسانو شمیرو د زیاتوالي له کبله جدي اندېښمن دي. د چارو د شنونکو په باور امریکایي چارواکي له همدې امله هم د دوحې مذاکراتو کې د چټک پرمختګ غوښتنه کوي چې له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو مخکې کابل کې د یو سیاسي تړون له لارې نوې اداره رامنځته شي. که نه داسې ګنګوسې هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم به طالبان په یوه منډه د کابل حکومت نسکور او د چارواکي په لاس کې واخلي.